جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د ریاست له وزرا اقتصادي مرستیال د نیمروز ولایت د علماو شورا له غړو سره وکتل. د ریاست له وزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال د اسد میاشتې په 20 نیټه په خپل کاري دفتر کې چې د بهرنیو چارو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیرانو او د برېښنا شرکت رئیس هم حضور درلود. د نیمروز ولایت د علماو شورا غړو سره په لیدنه کې د هغوی ستونزې واورېدې. د نیمروز ولایت علماو شورا غړو په هیواد کې د راغلي امنیت ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د نیمروز ولس په خپل ټول توان سره په هر حالت کې د افغانستان اسلامي امارت څخه اطاعت او ملاتړ کوي. دوی د نیمروز مرکز زرنج سربیره لري پرتو ولسوالیو ته د برېښنا رسول، د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی، په زرنج کې د مخابراتي شبکو تقویه او لري پرتو سیمو ته د مخابراتي شبکو پراختیا، د کرنې لپاره د ضرورت وړ اوبو برابرول او سرحدي ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره شریکې کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل اوس مهال په هیواد کې په مختلفو سکتورونو کې پروژې پیل او د پخوا په پرتله هیوادوالو ته د ژوند ډېرې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د محترم ملا صاحب په خبره له څه باندې 4 لسیزو وروسته د هیواد د ابادۍ فرصت برابر شوی، خو ډېرې ستونزې په میراث راپاتې دي چې ټولو ته رسیدنه وخت او امکاناتو ته اړتیا لري. د هغه په خبره اسلامي امارت له خپلو هیوادوالو سره ژمنه کوي چې د دوی لومړیتوبونو ته په کتو سره به په تدریج سره ټولې ستونزې حل شي. د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د نیمروز ولایت علماو شورا غړو له لوري شریکې شوې ستونزې اړوندو وزارتونو ته راجع شوې او له هغوی څخه وغوښتل شول چې د شته امکاناتو څخه پر استفادې د یادو ستونزو ته رسیدګي وکړي.